د کندوز ولایت په کوربهتوب د هیواد اتو ولایتونو ترمنځ د اوسپورټ او کیوان کیک بوکسینګ په زړه پورې سیالیو ترسره کېدل. د دغه ولایت د ورزش او بدني روزنې ریاست مسؤلینو په خبره د رزمي لوبو په دې سیالیو کې د کندوز په ګډون د هیواد اتو ولایتونو اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه چې موخه یې د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړول او ملي لوبو ته د لوبغاړو غوراوی دی. هدف مسابقه رشد ورزش، رو آوردن جوانان به ورزش، تشویق از جوانان، بلند بردن سطح ورزش در ولایت کندوز و همچنان ولایت همجوار. تعداد 80 نفر ورزشکاران نخبه، البته ورزشکاران نخبه اشتراک کردند که شما شاهد بهترین مسابقات هستین. انشالله از این مسابقات ما چهره های برتر انتخاب میکنیم به منظور اشتراک در مسابقات تیم ملی انشالله. په ورته مهال بیا لوبغاړي د ورته سیالیو ترسره کېدل د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړولو ورهاخوا د سپورټ او کیوان کیک بوکسینګ لوبو په پراختیا کې مهمې بلي او له مسؤلینو د هیواد بهر سیالیو پر برابرولو ټینګار کوي. ورزش که است بعض مواد مخدر انسان از دور میکند، به صحت انسان فایده داره. عمده ورزشکارا اینمی است که مسابقات بیرون مرزی است. ما نمیتونیم با مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنیم. همکاری حکومت ما از خواهان هستیم که همکاری بکنه. د کندوز له لرې پرتو سیمو راغلي نندارچیانو څیرو کې هم خوښي له ورایه ښکاري، خو دوی د ورزش د ګټو او ارزښت په تړاو داسې وایي. ما تقاضا میکنیم که من حیث یک جوان که امارت اسلامی اینا را حمایت کند و دیگه او سرمایه‌دارها اینا را حمایت کند، چون اینکه این یک پیشرفت کشور جوان اینا تا اینکه نام کشور ما بالا برود. دا لومړی ځل نه دی چې کندوز ولایت کې د سپورټ او کیوان کیک بوکسینګ داسې سترې په زړه پورې سیالۍ ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دغه ولایت د ورته سیالیو کوربه و چې ورزشي مسؤلین یې په دې برخه کې لویه لاسته راوړنه یادوي.